دا انسان چې تاسو وینئ د طیارې مسافر و چې د ده طیاره سمندر ته ولید او د خپل ژوند وژغوري. وروسته د یو جزیره ویني او غواړي چې هغه جزیرې ته ورسي. جزیرې کې دی شاوخوا ګوري او غواړي چې یو څوک وویني مګر هېڅوک نه وي. ډېرې نارې وکړي خو مګر هېڅوک نه وي. وروسته دی راولاړ سي په خاورو کې هیلپ ولیکي چې یو څوک یې د لوړ ځای څخه ویني. په دې سوچو کې چې دی به اخر کوي څه. ډېر خفه او ډېر مایوس وي. وروسته شپه سي. په شپه کې دی خپل په ځای کې پروت یو یودم ناره سي. دی ځنګل خواته وګوري چې دا څوک دی. ډېر وبېرېږي. وروسته چې سهار راسي او هغه ځای چې دی وګوري چې د پرون هیلپ لیکلي وي هغه ټوله پاک سوي وي. وروسته دی د سمندر پر غاړه کټنان پیدا کړي او هغه کټنان د ځان سره وساتي. وروسته دی هغه ځای ته راسي کوم چې دی پرون ماښام او دی بیا هغسې اوازونه واوري او دی ورته ناره کړي هغه هېڅ جواب پکې ورکړي. بیا د مخ ته یو کوپره راولېږي او دی ډېر زیات وبېرېږي. دی دا کوپره راواخلي او غواړي چې ماتې کړي او دی ډېرې کوپرې پیدا کړي مګر هغه ډېره زیاته کلکه وي. په هېڅ ډول یې نسي ماتولی. ډېر کوښښ وکړي. په ډبره باندې غواړي چې مات کړي مګر ډبره ماته سي کوپره نسي ماته. وروسته چې ډبره مات دی په هغه ډبره باندې کوپره پرې کړي او بیا د هغې کوپرې اوبه وڅښي مګر هغه ډېرې لږ وي. دی لاړ سي بله کوپره راواخلي د هغې اوبه وڅښي مګر هغه کوپره د ځان سره راواخلي او دی روان سي. دی ډېر تګ وکړي شاوخوا وګرځي مګر هېڅ شی نه کړي پیدا. بېرته راسي پخواني ځای ته کوم چې دی پرون و. دی یو لوی غر وویني او غواړي چې هغه غره ته وخېږي. هغه غر ډېر جګ نو دی روان سي او د پښه د یو ډبرې سره وموښلي او پښه یې ژوبله سي. دی ولاړ سي خپل په کمیس باندې او دی جرابو ته واښه واچوي او هغه جراب په پښو کړي نو دی حرکت شروع کړي. ډېر تګ وروسته دی غره سر ته ورسېږي. شاوخوا چې وګوري ګرد اوبه وي. دی ډېر زیات مایوسه سي. هېڅ شی نه وي. وروسته چې دی یو خوا ته وګوري او وویني چې په اوبو کې یو کس پروت دی نو دی ډېر په منډه راسي او هغه کس ته وګوري چې هغه کس دی د طیارې پیلوټ دی او دی ډېر زیات خوابدی سي. بیا هغه پیلوټ راواخلي او د اوبو څخه یې راوکاږي. هغه په جیب کې وګوري چې یو څراغ دی. هغه څراغ د ځان سره وساتي. د هغه بوټونه راواخلي ویې ګوري چې د پښې څخه کوچني د هغه بوټونه سر ایسته کړي دی خپله په پښو کې. وروسته د هغه بټوه راوکاږي. د هغه په بټوه کې د هغه د فامیل عکس دی یو قسم په خفګان وکړي. بیا هغه ښخ کې دی راسي بیا هغه د شپې ځای ته. شپې ورځې تېرېږي په همدا شکل دی د باران اوبه څښي په د پاڼو څخه یې راټولوي او کوپرې ته اچوي او بیا یې څښي او دی خپل ضرورت د درختو په پاڼو باندې پوره کوي او بیا په هغه باندې خاوره اچوي چې بوی ونه کړي. دی ولاړ سي دی خپل د خوراک دپاره مایان نیسي په ډېر زحمت باندې او د هغه خپل خوراک خوري. د هغه څخه وروسته یو شپه چې دی ګوري چې د یو کښتۍ دی وویني. دی ډېر تعجب واخلي او دی وغواړي چې هغه په ځان باندې خبر کړي. نو دی څراغونه ورته واچوي مګر دا څراغ ډېر کوچنی دی او هغه ډېره هېڅ رقم یې نسي نیدلی. هغه وروسته دی وغواړي چې دی ورسي په اوبو کې او هغه کښتۍ ته ځان ورسوي. دی راولاړ سي یو کښتۍ جوړه کړي او غواړي چې په هغې کښتۍ کې ورسي. وروسته ډېر تګ وروسته دا شکل دی په اوبو کې روان وي. د ډېرو سختو تېر سي. اخر یوه څپه د کښتۍ چپه کړي او دی اوبو ته ولېږي. په همدا ډول باندې د پښه بیا یو ځل بیا زخمي سي او د یو ډبرې سره ټینګ وموښلي چې دی ډېر زیات خوږ کړي او ډېر درد محسوسوي. د هغه څخه وروسته دی بېرته خپل ځای ته راسي. په دې حال کې بار او دی یو غار ته ننوځي. په دې غار کې د ډېر درد له امله دی نسي کولی چې ولاړ سي. دی یو ځای اوبه ویني او هغه اوبه وڅښي. اوبه ډېرې تروې خو بېله چې دی ډېر تږي هغه اوبه وڅښي او هلته بیده سي. څراغ هغسې لګېدلی پرېږدي. کله چې سهار سي او دی راکښېني وګوري چې څراغ بند دی او پښه یې ډېره زیات خوږ سوی وي نو دی ډېر د درد احساس کوي. هغه وروسته دی ولاړ سي هغه کټنانو ته چې ده ساتلي وه هغه کټنان راواخلي. وګوري چې په هغه کې یو رقم بوټونه دي او په هغه کې یو دانه د لوبو ګیند دی او د ښځو کالي دي. د دې کټنانو څخه خپل ځان ته یو بستره جوړه کړي. وروسته په بوټو باندې دی ټوکر پرېږدي او په هغه ټوکر باندې د بوټو د رسۍ څخه رسۍ راوکاږي او په هغه رسۍ باندې دی خپل پښه وتړي. بیا دی یو قسم لرګی پیدا کړي او په هغه باندې یو قسم غونډک ونیسي خو دی نسي کولی چې هغه وخوري. دی وغواړي چې هغه پې تیله کړي او دی یو غټ مای ټینګ کړي.
غټ ماینه کې ټینګ بیا یو کوچنی ټینګ کې او هغه وخوري مګر هېڅ خوند نه کوي دی وروسته غواړي چې دی اور بل کړي مګر نسي کولی ځکه چې اور دی په دا حالاتو کې نسي بلولی. وروسته دی ته یو فکر ورولېږي د یو لرګی د بل لرګي څه وهي او غواړي چې ګرمې کړي او اور بل کړي خو د ده په لاس شوبل سي او ته ډېر زیات درد ورسي. دی ګټه شانواخه ویې غورځي. ډېر زیات درد وروسته دی راسي یو ګړی ځان سره فکر وکړي او راسي کښېني ځان سره ډېر زیات مایوس وي. ده چې په کم ګین باندې د وینو لاس ایښی و هغه ته یو شکل ورکړي او هغه ته او دې ته ویلسن په نامه ووایي او هغه خپل ملګري کې د هغه څخه وروسته دی غواړي چې دی اور بل کړي دی بل تخنیک کار کړي او په همدې شکل سره دی غواړي چې اور بل کړي دی یو لاندې ځای وکیني چې غواړي په دې شکل اور بل کړي. د هغه څخه وروسته دی بیا کوشش کوي چې دا وارې دود وکړي او دی پوکي د ډېر زحمت وروسته د اور بل کړي او دی ډېر زیاته خوشحالي احساس کوي. وروسته دی ډېر زیات خوشحاله دی ډېر دی په دې خوشحاله چې ما به خلک د لیرې ځای څخه ویني او زه به هم دې شکل پخوم. مایان ډېر پخه کوي او ویې خوري. دی د ویلسن سره ډېر خوشحاله وروسته دی خپل د مېرمنې تصویر رسم کړي په همدې شکل سره ژوند تېروي. پس له 4 کاله بعده چې 4 کاله تېر شي نو دی د دې ځایو سره ډېر بلد شي او مایان ټینګوي. دی ډېر زیات سپین ږیری سوی نه وي مګر ویښتان یې ډېر زیات غټ سوي وي. دی دا فکر کوي چې زه به د دې ځای څخه څنګه ځان باسم چې دا سپورت وګوري دی نسي کولی چې د دې ځای څخه ځان وباسي. یو ورځ چې دی مایان ټینګوي ګوري چې دی د اوسپنې یو رقم دروازه پیدا کوي نو دی غواړي دې ته فکر کوي چې زه د دې دروازې څخه کار واخلم او یو کښتۍ جوړه کړم نو دی راولاړېږي دا دروازه راخلي. وروسته بوټ اخلي او د لرګي باندې تړي او د تبر کار ځینې اخلي. دی غواړي چې دا درختې لرګي وچ کړي. په همدې شکل سره دی راولاړېږي د درختو دغه څخه د پوستکي اړي او هغه څه د رسۍ کار اخلي. وروسته دی د ویلسن سره خبرې کوي چې د ډېره زیات غوسه ورغله او ویلسن یې لیرې وغورځوي. سهار چې راکښېنستی نو پسې وګرځېدی ډېر زیات خفه و ځکه چې دا د یوازینی انډیوال و په دې ځای کې. وروسته چې دی کله راغلی ویلسن ته یې هغسې شکل ورکوي نو چې کله یې کښتۍ اماده کړه جوړه کړه هغه یې اوبو ته کښته کړل. چې اوبو ته یې کښته کړل دی حرکت شروع کړي. دی ډېر زیات خوشحالي احساس کوي. ویلسن هم ورسره و. ده چې به کله مخ ته د دې اوسپنې دروازې په واسطه ده د خپل کښتۍ دفاع کوله. په همدې شکل به د څپو څخه تېرېدی. ده چې مخ ته تللی او خپل شاته یې کته چې د 4 کاله ژوند هلته تېر کړي وو یو قسم حیرانتیا به یې تېرول. وروسته د په همدې شکل سره به د خپل مایان نیول او د باران اوبه به څښلې او شپې ورځ تېرېدې چې دی یو ورځ یو غټ مایع ولیدی او دی ډېر زیات وبېرېدی چې دی مایع دی تعقیبوي. یو شپه چې دی بیده و د ډېر توپاني باد له امله د اوسپنې دروازه په هوا شوه او د کښتۍ ټینګه نیولې وه چې کښتۍ پسې په هوا نه شي. په همدې یو شکل دی بیده سوی و او سهار چې راکښېنستی هغه مایع پر ده اوبه وپاشلې. که ګوري ویلسن نسته. ویلسن چې نسته دی وګوري چې دا چیرې دی چې ویې کته هغه په یو د اوبو په پای کې پروت دی. په هغه پسې ټوپ کې او په هغه پسې ولاړې ځان یې په کښتۍ پسې وتړی او په هغه پسې ورغلی. که ګوري چې لاس یې د کښتۍ د رسۍ څخه تاسو او غوښتل یې چې بېرته کښتۍ ته راسي. د ده سره دا څو لرګي وه ده هم وغورځول او یوازې به هلته پرېوتی. ډېر ناهیلی سو. وروسته دی پرېوتی بیده سو چې پر ده باندې د اوبو څاڅکي وسو. که ګوري چې د یو غټ کښتۍ سره ولاړ دی او دی لاس ورته ښوري نو په همدې شکل سره دا کیسه مخته ورسېده. د دې سره موږ باید دا عبرت واخلو چې موږ د هر قسم سختو ناخوالو سره مخ شو موږ باید خپل ځان وژغورو. د دې پر ځای چې موږ خپل امید د لاسه ورکړو باید خپل د مشکل سره مخ ته ولاړ سو. نو دې څخه دا تر ټولو غټ عبرت دی. دوستانو که مو دا ویډیو خوښه سوي نو لایک یې کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د خدای په امان ښه وخت ولرئ. وسلام.